امام عبدالحکم د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په سیرت کې نقل کړي چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په دور کې د ډاکخانې کم نظام چې د هغې ذمهدارو خلکو ته ویلي چې تاسو له کم ځای کې څو خط درکوئ د امیر المؤمنین په نوم باندې نو د هر چا نه خط اخلی او ماته یې رارسوئ او دا خبره یې خوره کړې وه چې په هر ښار کې او په هر ځای کې به یو کس ولاړي چې هغه به د باچا قاصدي او که چاته ضرورت وي د څه خبرې او څه مشکل نو خط لیکي او ورکوئ. یو ورځ داسې وشولو چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو خط رالی او په هغه خط کې لیکلی شوي چې یو زنانه د فرتونة السودا نومې دی او دا د ذی اصبح نومې سړي ازاد شوي وینځه ده. هغې په خط کې لیکلي چې زما د کور دیوالونه دا ښکته دي واړه دي او د شپې څه ګیدړ یا څه څیز راځي او زموږ د کور نه چرګې تختی به حیثیت امیر المؤمنین ستا ذمهداري دا ده چې زما حفاظت هم وکړي او زما د مال حفاظت هم وکړي نو زما د دیوالونو انتظام وکړه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې څنګه دا خط وکته نو د هغه ځای گورنر ایوب ابن شرحبیل ته خط کې ولیکل چې فوري دې زنانه له د دیوالونو د اوچتولو انتظام وکړه. زمونږ چې خلافت په دنیا کې او زمونږ چې حکمرانی وه نو زمونږ د حاکمانو طرز او انداز به داسې و د قوم او د رعیا د چرګانو د تحفظ فکر به هم کو او یو عامه شانتې زنانه د هغې شکایت او د هغې خبره به امیر المؤمنین ته رسېده او صرف او صرف شکایت اوریدل به نه فوري به د هغوی په زندګۍ کې په هغې باندې عمل راتو او په هر مقام او په هر ځای کې به دا خلک د شریعت د حدودو پابند پاتې کېدل. په دې کې بنیادي کردار د دوی سره پخوا کې ناست دي د خلکو. بادشاه د هغه خلکو نه متاثري چې د ده نه ارد ګرد ناست دي ارد ګرد مشیران که ټیکي باچا ټیکي او ارد ګرد مشیران هغه که ټیک نه نو باچا ټیک نه. په هر دور کې داسې شوي که چا څه کارنامه کړې ده نو د مشیرانو د خوالي په برکت یې کړې ده او که چا څه ظلم کړی دی نو د مشیرانو د ظالم کېدو په بنا او په سبب باندې کړی. سلیمان بن عبدالملک د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په دور کې باچو. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به ورته فرمیل چې خوارج مه وجنه خیر دی قایل یې کا یو باطله فرقه ده شاید چې ټیک شي درست شي هدایت ته او صحیح لارې ته راوړو خو د وجلو کار مه کوه. یو ورځ داسې وشولو چې یو خارجي د سلیمان بن عبدالملک باچا د قتل سازش جوړ کړی و دا گرفتار شو. چې کله سلیمان بن عبدالملک ته ودرولی شو نو الټی باچا ته کنځلې وکړې چې تم فاسق او ستا پلارم فاسق و. هغه ویل الا شاب عمر راوغواړئ. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې راوغوښتلی شو وی د دې سړي دا خبره واوره ته ما ته وی چې دا خلک مه وجنه یو خو زما د قتل سازش جوړ کړی بل طرف ته عقیدې خرابې دي خلک ګمراه کوي بل طرف ته دا صورتحال دی چې په مخامخ په ډک دربار کې د خلافت په قصر او عمارت کې ماته کنځل کوي. عمر بن عبدالعزیز لږ سات خاموش. سلیمان بن عبدالملک ورته ویلې چې اوس تا سرای ده څه کول غواړې؟ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورته بیا م ویل چې زما همغه رایې ده کومه رایې چې زما مخکې وه چې دا پرېږده دغسې انشاءالله ټیک به شي او که ته داسې نه کې نو ستا حق دا جوړېږي چې تا ته یې څنګه کنځل کړي بس تم ورته داسې کنځل وکړه. که چېرته د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بجای بل څوک مشیر وی نو کېدی شي چې د باچا د خوشحالولو دپاره یې ویلی وی چې بدن یې ټوکړې ټوکړې کا او ختم یې کا او قیمه قیمه یې کا. لیکن دې خلکو ته چې دا څومره درستګي میلاو شوې وه دا د خوشا ناستو خلکو د درستګۍ په بنا باندې انسان که یو منصب ته یو عهدې ته طاقت او قوت ته ورسي نو په کار دا دی چې بنیادي کار دا وکړي چې کم خلک د ده سره هر وخت کینی پاسي په هغې کې ډېر زیات احتیاط وکړي د هغه ملګرو د ښه ملګرتیا په بنا به د شریعت د حدودو نه ناوړي او که ظالم خلک او د دین نه لرې خلک یې ارد ګرد ځان سره کېنول نو سیکنډ په سیکنډ باندې به دا د تباهۍ او د ګمراهۍ یو انجام او نتیجې ته ورسي.